زه ډېرې خبرې نه کوم ځکه چې نور مشران هم ناست دي، خو د لالا یو څو داسې خبرې وي چې کله د 9/11 واقعات وشول او د وزیرستان ځمکه ډېره توده شوه او مرګونه پکې شروع شول، ډېر حالات ګډوډ وو. نو موږ به چې کله په پټه داسې راووتو د پېښور طرف ته به راتلو نو زموږ بل ځای نه و، بیا به لالا ته راتلو. هغه د مشرانو خبرې او د وطن د درد او د تکلیف خبرې دا به موږ واحد د لالا سره شریکولې او هغې به موږ ته د خپل بچیانو په نظر باندې کتل. ډېرې داسې مسلې دي چې هغه زموږ د وس نه بهر ته وي، خو لالا موږ سره په هغه کې حل کړي دي او مدد یې کړی دی. بل د موجوده حالاتو کې د لالا دغه واقعه دلته پرې ملګري خبرې وکړې. دا داسې واقعات نه دي چې موږ د عام سړي په نظر باندې ګورو یا څه واقعات چې وشي په دې پسې شاته ډېرې خبرې وي. لکه څرنګه چې په د موجوده حالاتو کې ډېرې داسې خبرې دي چې په ابتدا کې به ډېرې غټې غټې واقعات شول او څوک په چا به څه نه پې ویل، خو اوس ډېره معمولي واقعات وشي هغه واقعات به یو ډېر نوی رخ اختیار کړي. لکه څرنګه چې دغسې د پېښور د پولیس لاین خبره وشوه په ډېرو جوماتونو کې شوي دي، خو اخر ته هغه خلک په دې باندې پوه شول چې څوک په فرنټ لاین باندې وو، چې چا په دې صوبه کې او په دې ریاست کې زیاتې قرباني ورکړي دي. هغه هم په دې باندې پوه شول چې که زه د وردي والا یم خو ما پسې نور شاته هم څوک شته چې ما په دې وردي کې نه پرېږدي. ملګرو دغسې هم د لالا واقعات د لالا دغه واقعه خو موږ په ډېر شاید ډېره په ابتدا کې به دا خبره خپاره شوې وي چې دا د دښمنۍ یوه واقعه وه، خو لالا واحد داسې شخصیت و چې په هغې باندې په دې صوبه کې په لر او بر افغان کې بیا خصوصا په قبایلي ایکسپارټه کې په ده باندې اعتماد و. د ډېر قوتونه داسې کول شو که هغه مذهب نه راون څه تر قومیته د جمهوري قوتونو نه راون څه تر اشتراکي قوتونو پورې دا ټول قوتونه په ده باندې راغونډېدې شو او د ده خبرې اورېدې شوه. نو د لالا دغه مرګ دغه وژنه دا صرف موږ په وړه نظر کې نه ګورو او ملګرو د دې صوبې حالات یا لر او بر افغان کې چې کوم واقعات کېږي او روان دي او یو څو جبر په دې وطن باندې مسلط دي، که تاسو وګورئ نن سبا دومره چې کوم د سړیانو یا د ځوانانو د مشرانو قوتونه چې نن که په افغانستان کې تاسو وګورئ هلته چې ریزسټنس کوي مزاحمت کوي نو هغه هم زنانه دي. هم دغسې په ایران کې که تاسو وګورئ هغه هم د دې جبر په خلاف باندې چې کوم په استعماري قوتونو په خلاف باندې راوچت شوي دي هغه هم زنانه دي. دغسې هم چې نو زه دا وایم چې دومره په دې خطه کې اوس شعور رامخته شوی دی چې لکه څومره چې پخواني یا موجوده حالاتو کې څومره سړي هم مزاحمت کوي دغومره برابر زنانه هم په دې وطن کې ورسره روانې دي. نو ملګرو د لطیف لالا په دې حواله سره چې ولې هغې شعور راکړی دی چې تر څو پورې موږ د خپل کور نه شعور نه کو شروع، د خپل کور نه یووالی نه کو شروع، د خپل کور نه اتفاق نه کو شروع، تر هغو پورې موږ ته ګاونډي طاقت نه جوړېږي چې موږ ګاونډي ته ورشو. ولې چې ګاونډي ته چې ته وایې هغه به اول تا ته وایي چې ته د کور حالات ټیک کړه. نو په دې حواله سره د مختلفو سیاسي جماعتونو، قانوني جماعتونو او کمپرستو جماعتونو خلک موجود دي. زموږ خو دا ریکویسټ دی ورته ځکه چې دا اور دا د چا لپاره محدود نه دی، نه په دې کې طالب پاتې شو، نه پکې ملا پاتې شو، نه پکې کمپرست پاتې شو، نه پکې مسلم لیګي پاتې شو، نه پکې پیپلې پاتې شو، نه دغسې نور جماعتونه چې دي نه دا پکې پاتې شول. دغه اور چې په دې خاوره باندې د چا ځکه
چې وجود او خاوره دا زمونږ ده، سوچ او فکر او پالیسي د بل چا دي، د هغې مفادات دي دلته. هغې مفادات دا دي چې پښتون څو پورې دی په دا خبرو کې ښکیل ساتلي وي تر هغو پورې دی ته خطره نشته. پښتون چې څو پورې په یو بل په ګریوان کې وي ته هغه ته د دې مسله نشته. خو اوس داسې لارې جوړېږي چې مختلف قوتونه کوي، که کم پرسته دي، که مذهب پرسته دي یا نور دي، هغې په دې باندې پوه شوي دي. ځکه چې موږ مجلسونه اورو کله په لار کې هم راسره میلاو شي، په دې باندې پوه شوي دي چې د پښتنو مسله دا اوس د وحدت مسله ده. دلته مخته چې مشرانو به ویل افضل خان لالا او ولي خان دي، صمد محمود خان اچکزی دي، دوی به دا خبره کوله چې وحدت ضروري دي. دا اوس حالاتو کې بالکل سیم هغه خبره ده چې تر څو پورې لکه قامي شعور، قامي انقلاب چې پاک کې موږ سره هره طبقه روانه شي، هره طبقه د دې کام زموږ سره په دې غږ کې روانه شي. ولې چې پوهه پکې راغلي دي، پوه شوي دي چې زموږ د مشکلاتو، زموږ د درد، زموږ چې دا څه واقعات کېږي د دې سبب څوک دي هغه هم ورته معلوم دي. د چا لږ مجبوري، د چا ډېرې مجبوري، څوک یې په ښکاره وایي، څوک یې لږ په پټه پټه باندې وایي. خو دا خبره ښکاره ده، په جوته ده چې پاکستان او د امریکې په پالیسي کې هیڅ فرق نشته. هغه د دې جنګ ځکه چې د دلته امریکې په مفاد کې دوه خبرې دي چې هغه به مذهب پیدا کوي، په مذهب پسې به راځي او جنګ به دا غواړي، دلته به دې جنګ غواړي. نو د امریکې پاکستان ورسره به زه کلیر کټ وایم چې طالبان دا د پاسه په پیج باندې یو دي، دا د پاسه د دې دي په دا ټول د لاندې تفریقي چې دي دا خلکو ته دي، عوام ته دي. تاسو راته ووایئ چې کوم په دې خبرو کې جرنیل دی یا طالب کمانډر چې کله کار د واخلي هغې نه پسې مړ کي، یا امریکې چې ډالر رادرومي، ډالر په دې شکل کې رادرومي چې دلته دا جنګ. اوس ګورئ د پاکستان د پښتنو په خاوره کې به تاسو ووینئ په راتلونکي وخت کې چې دلته به کاروبار هم وي، پیسه به وي او ورسره جنګ به هم تود وي. په دې ولې چې هغه ډالر به رادرومي، خلک به دومره پرې مشغوله کړي چې دلته به وینه او دې شي تویېږي. خو خلکو به مجبوري وي چې دې خپل ژوند په دې حالاتو کې جاري وساتي. نو تاسو د انتظامیه، د مشرانو، د دې ټول حال ډېره یو ځل بیا شکریه. او اخر وخت کې بیا دا دی چې خپل جدوجہد جاري وساتي او خپل په دې خاوره باندې وجود ساتل، د پښتنو سوچ ساتل، د پښتنو موږ دا وکړو چې دلته روس راغی، موږ ډالونه ووهل چې پښتانه به اوس د مشکلاتو وباسي. هغې نه پس بیا عربیان راغلل، نو دلته وی چې شریعت به راشي او پښتون به د دې مسلې نه وباسي. هغې نه پس بیا امریکایان راغلل، بیا دلته ډولونه ووهل شول چې یاره اوس به پښتون د دې مسلې، چې تر څو پورې د دې خاورې واک اختیار، د دې خاورې معیشت، د دې خاورې سوچ او فکر، د دې خاورې یووالی موږ خپل په قومي تړون کې نه وي کړی، بل څوک د ستا ذمهوار. امریکا هم لاړه، روس هم لاړل، عربیان هم لاړل، خو د حالاتو سره اوس هم ته مخامخ یې، دلته څوک نشته. نو د تاسو یو ځل ډېره مهرباني، مننه، شکریه.